سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن غواړم چې ډېره یو مهمه خبره سره شریکه کړم. هغه دا ده چې دلته ما ډېر ملګري داسې لیدلي دي چې دوی هر کله دلته راشي او دوی ازیل وکړي، په هغه وخت کې دوی ځان مجرد ورکړي. ولې هر کله چې دوی اسناد واخلي، اسنادو سره د دوی ته د اګدونسانس لپاره فورمې راځي چې هغه فورمې کې ته دوی خپل معلومات تاسو باید ورکړئ او تاسو د خپل د فامیل معلومات ورکړئ. اوس که یو کس چیرې په اول سر کې ځان دلته د دوماندیازیل په وخت کې د ځان مجرد ورکړی، نو باید په دغه فورمو کې د ځان مجرد ولیکي. اوس اکثرا ملګري ما داسې لیدلي، دوی ما سره دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی د پناه غوښتنې په وخت کې ځان مجرد ورکړی، ولې هر کله چې دا فورمې راللې نو دوی بیرته په دې کې ځان واده کړی شوی ورکړی. او دا یو غټه وجه ده چې ستاسو اګدنسانس نه راځي او تاسو مشکل سره مخ کیږئ. اوس دغه کوم ملګرو چې ما سره دا مشکل شریک کړی، د دوی مشکل دا دی چې دوی ته اوس اوپرا جواب نه ورکوي. د دوی ډېر وخت شو اګدنسانس نه راځي. نو دا یو غلط کار دی، غلطه خبره ده. که چیرې تاسو د پناه غوښتنې په وخت کې تاسو ځان مجرد ورکړئ، په دغه فورمو کې هم باید تاسو ځان مجرد ورکړئ. تاسو دلته باید ځان واده کړی شوی ورنه کړئ. بعضې ملګرو ته دا احساس وشي چې ولا ما په سر کې ځان مجرد ورکړی او باید ما ځان واده کړی شوی ورکړی، نو هر کله چې دوی اسناد راشي په دغه فورمو کې بیا دوی ځان واده کړی شوی ورکړي چې دا دوی دوسیه یعنې د دوی اګدونسانس دا نور هم ځنډوي. ځکه اوپرا ته په سر کې د پناه غوښتنې په وخت کې تاسو ویلي و چې زه مجرد یم، ما واده نه دی کړی. اوس یو دم تاسو په دغه فورمو کې دا دعوه کوئ چې ما واده کړی دی، نو اوپرا هم په شش و پنج کې چې سر کې تاسو د پناه غوښتنې په وخت کې تاسو ویلي و چې زه مجرد یم. اوس چې کله تاسو اسناد واخیست، تاسو بیرته دغه فورمې ورته ډکوئ او په دې کې ور ځان واده کړی شوی لیکئ. نو دا یو غلطي ده. دغه غلطي نه ځان لرې وساتئ. دا غلطي مه کوئ. که هر ملګری ستاسو داسې کار کوي یا دغسې اراده لري، نو تاسو دغه کار نه کوشش وکړئ چې ودروئ، ځکه دوی مشکل سره مخ کیږي. اوس که په سر کې چیرې تاسو واده کړی شوی ځان ویلی، نو بیا تاسو بالکل یقینا ځان واده کړی شوی ورکئ. دغه فورمې ستاسو د اګدونسانس لپاره دي او ستاسو د فامیل معلومات په دې کې ورکوئ. هغه معلومات چې کوم تاسو د پناه غوښتنې په اوله ورځ په سر کې تاسو ورکړي دي، تاسو باید مختلف معلومات ورنه کړئ. که چیرې تاسو مختلف معلومات ورکړئ، که هغه هر معلومات وي، نو بیا تاسو دوسیه ځنډېږي او اوپرا عدالته فیصله نشي کولی او دې لپاره ستاسو اګدنسانس په وخت باندې نه راځي او دغسې ستاسو مشکل پاتې کیږي او دغه ستاسو پروسه چې کوم دغه نور هم ځنډېږي. تر هغې پورې اوپرا په دې باندې فیصله نشي کولی تر څو چې تاسو اوپرا په دغه حالات باندې صحیح پوه کړي نه. نو ښه خبره دا ده چې تاسو هر کله چې د پناه غوښتنې وخت کې تاسو ځان مجرد ورکئ، نو په دغه فورمو کې هم تاسو ځان مجرد ولیکئ، نه واده کړی شوی. مننه ملګرو. که کوم پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو هم دومره وه. په مخه.